بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم ټول د علاقې خلک په خیر او جوړ وي، برابر وي. څنګه چې تاسو ته پته ده، هر ځل مونږ د خودریزي ویلفیر اورګنایزیشن د طرف نه راځو د کلي د علاقې د خدمت لپاره، که هغه راشن تقسیمول وي، که هغه بیمارانو سره مدد کول وي، که هغه دا قسم چاته څه قسمه مسله وي، نو هغې سره مونږ مدد کوو. مدد ورسره مطلب الله کوي، مونږ یې ذریعې جوړوي. همغه شان یو ځل بیا مونږ راغلي یو د اختر یو پیکیج دی چې کوم مونږ تقریبا 55 نه تر 60 پورې سوټونه دا مونږ ارینج کړي دي. هغه غریب خلکو ته، هغه یتیمانو ته چې هغې ځان ته سوټونه مطلب نشي ارینج کولی، هغې ځان ته کپړې نشي اخیستې، نو انشاءالله دې اختر کې به هغې نوي سوټونه اچوي. څنګه چې زمونږ د زړه خواهش وي، زمونږ د روریانو، زمونږ مطلب د کم کسانو بچي وي، خواهش وي چې مونږ دې په اختر کې نوي سوټونه واچو. دغه شان د دغه غریبو خلکو هم دغه ارمانونه وي چې راګري مونږ دې نوی سوټ واچولی شو، خو د هغې وس نه وي. نو انشاءالله مونږ دا زمونږ د تنظیم وسو، مونږ 55 سوټونه ارینج کولی شو، 60 پورې مونږ ارینج کولی شو. نو مونږ دا ارینج کړ، او دا نه ده په دې کې چې لکه ګرې مونږ ځان خلاص کړی دی، مونږ فارمیلټي پوره کړې ده، بلکې دې کې مونږ تاسو کتی شي، دې کې مونږ ښه زبردست تاسو ته کیمرا دې ته نږدې کړه، تاسو دا سوټونه که څوک پوهېږي دا تاسو کتی شي، مونږ ښه زبردست سوټونه په دې کې دغه کړي دي. دا مونږ سره درځي نه دته مونږ دا سوټونه وښوله، تاسو دا بل سوټ کتی شي، دا تاسو ګورئ. نو دا تاسو ګورئ، دا کپړې دي که نه، دا مونږ راوړي. نو مونږ په دې کې چې کوم ښه کوالټي سوټونه دي، مونږ هغه د غریبانو خلکو ته راوړي دي. څنګه مونږ ځان دپاره ښه شی خوښوو، نو حدیث هم دی چې تاسو ځان دپاره کوم شی خوښوئ، نو بل غریب ورور دپاره هم هغه شان ښه شی خوښ کوئ. نو مونږ دکاندارانو باندې ګرځېدلي وو، مونږ ښه شی خوښ کړی دی. تاسو دا سوټ کتی شي، دا تاسو ګورئ. نو مونږ په دې کې ښه سوټونه دغه کړي دي. نو په دې کې بس مونږ ته د دعاګانو ضرورت دی، دعاګانې راته کوئ، او بل ستاسو زمونږ په تعاون باندې به دا هر څه کېږي. نو تاسو هم راوړاندې شي په دې کې مونږ سره تعاون وکړئ، مونږ ته دعاګانې کوئ. والسلام.